علي رضی الله تعالی عنہ کرم الله وجهه داسې کله خلیفه سو د په خپل دور خلافت کې شپږ کاله خلافت کړی د بالکل له یهودو له نصاراو سره جګړه نه ده کړې په دور خلافت کې د ټولې جګړې د ټول قتالونه د ټول جهادونه هغه د باغیانو د ناکسینو د مارقینو د خوارجو مقابله کې دا نن سبا خلک وایي تاسې له مسلمان سره جګړې کوئ والکه زه له مسلمان سره جګړې کوم خو په څه شي جګړه کوم ته خو راسې ورې خبرې ته کښېنه کاله خو تا ته وایم خو دا د دوه مسلمانان سره په جګړه دي خو ته راسه منځ ته راسه وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما د دې منځ کې صلح وکړه خو راځه چې صلح وکړو کې به نو د دې دواړو مسلمانانو منځ کې دا تاسې مسلمان بولې خو اسانه خبر ده طالبان اسلامي امارت ورته موږ اسلامي نظام غواړو جانب مقابل وای موږ امریکایي نظام غواړو دی وای موږ اسلامي امارت غواړو هغه وای موږ جمهوریت غواړو خو اوس به ذات قرآن حدیث ولټوو کانو زه ته خو اصلاح کوو په قرآن خلک جوړوو په حدیث خلک جوړوو قرآن و حدیث به واړوو چې چېرته جمهوریت پکې راغلی چېرته امریکایي نظام پکې راغلی چېرته دیموکراسي پکې راغلی ده چېرته دا د تا طریقه پکې راغلی ده او امارت خو هغه د عمر رضی الله امیر المؤمنین و عثمان رضی الله امیر المؤمنین و علي رضی الله امیر المؤمنین و دا خو د خلفای راشدینو طریقه ده خو راځه دغه اصلاح وکړه کان ته خو په دې اسلام مکلف یې او چې چام دا د قرآن او د حدیثو د صحابه و سنت نه منل نو غسر به بیا جنګېږو کان فقاتلو التي تبغي دا خو اسانه خبر ده علي رضی الله خو له دغو خلکو سره جنګېدو کوم چې د خلافت نه تسلیمول کوم چې د امارت نه تسلیمول هغه له ټولو درته وایم هغه په شپږ کاله د خپل دور خلافت کې له کافر سره نه ده جنګېدلی د یهودیانو سره نه ده جنګېدلی ټول د صفین جګړه وه په مقابل کې باغیان وو د جمل جګړه وه په مقابله کې ناکسین ول د نهروان جګړه وه په مقابله کې مارقین ول باغین خوارج ول او دا ټول مسلمانان ول نو خو ته فیصله وکړه چې حضرت علي رضی الله په دې ټولو جګړو کې په باطله وو او دا هېڅوک هم نه وایي ټول اهل سنت والجماعت جمهور مسلمانان په دې متفق متحد دي چې علي رضی الله تعالی عنه په خپلو دغو جګړو کې دی په حق باندې و دی په صحیح طریقه و جانب مقابل هغه په خطا باندې و البته صحابه ول هغوی هم لوی خلک ول د هغوی اجتهادي خطا و نور ذات دی پیږي الله تعالی پیږي آخرت پیږي موږ دومره وایو او یو د خوارجو په جګړه کې هغوی اجتهاد هم خطا و او دوی هم غلط خلک ول ځکه هغو مسلمانانو ته کافر ویل صحابه ورته کافر ویل دا عزتمندو دویم قسم اول قتال د کافرانو ده دویم قتال د باقیانو ده دریم قتال د مرتدینو څوک چې له اسلام نه منکر سي او بسته یو لوی ډله وي یو لوی جماعت وي دا قتال ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړی هغه چې کله نبی اسلام وفات سو او دی خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې خلکو د نبوت دعوه وکړه لکه مسیلمه کذاب اسود عنسی طلیحه ابن خویلد داسې نور د دې ټولو مقابله کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جهاد اعلان وکړو صحابه ورسره ودرېدل دا جهاد سو په مقابله د مرتدینو کې کوم کسان چې مرتدین سي او ډېر خلک مرتد که یو کس و هغه به وژنو او که مرتدین ډېر ول بیا به ورسره قتال کوو نو د یو مرتد حکم هغه قتل ده او د ډېرو مرتدینو حکم هغه قتال ده د هغو سره به بیا مقاتله کوو دا دریم قسم څلورم قسم هغه قتال له هغو چا سره ده چې هغه له شعائرو د اسلام چې منع وکړي مثال یو قوم ووایي چې موږ ټول اسلام منو خو زکات نه منو زکات نه ورکوو یو قوم ووایي چې موږ ټول اسلام منو خو دا اذانونه نه کوو اذان لا څه شی ده دا نه کوو له دې قوم سره به هم قتال کوي یو قوم وایي چې موږ ټول اسلام منو خو نکاح نه کوو د اسلام له یو شعیرې نه له یو حکم نه منع وکړي دې ته قتال د مانعینو د شعائر الله دا هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې بعضې خلک ول چې هغوی لمنځونه روزې حجونه کلمه ټول اسلامي منل خو صرف وای زکات مختاته نه درکوو هغه الله تعالی امر کړی چې دا به نبی اسلام ته ورکوئ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها تاکې موږ نه درکوو ابوبکر صدیق رضی الله عنه له دې سره هم جګړه وکړه
دا قتال د مانعینو د شعائر الله. شعائر جمع د شعیرة علامې ته وایي، یعنی د علایمو د دین د باري تعالی د احکامو د باري تعالی څخه څوک منع وکړي د دې سره مقاتله پکار ده. په دې کې بیا د احنافو د جمهورو په یو ځای کې اختلاف شته. جمهور وایي هغه وخت به قتال کوي له مانعینو د شعائر الله سره چې هغه له واجباتو نه انکار وکړي لکه روزه، زکات، حج. احناف وایي نه، که له سننو شعائرو نه هم انکار وکړو مقاتله به کوو. لکه اذان سنت ده، خو که یو محلې والا ویل چې موږ نه کوو، امیر به راځي له دوی سره به قتال جګړې اعلان به ورته کوي. دا څلورم قسم. پنځم قسم هغه قتال له هغو چا سره ده چې هغه د تا په نفس یا په مال یا په عزت او یا په دین باندې تجاوز کوي، له هغو سره به ته جګړه کوي. په حدیث شریف کې راځي وایي من قتل دون ماله فهو شهید. که څوک د خپل مال په دفاع کې مړ شي دا شهید ده. په لار یو څوک مال در چې راخلي ته به مقابله کوي. که هغه ته مړ کړې ته شهید سي، او که ته هغه مړ کړو هغه جهنمي سي. من قتل دون دینه فهو شهید. یو څوک د تا په دین تجاوز وکړي، د قرآن اهانت وکړي، د نبی اسلام سپکاوی وکړي، د دین بلې شعیرې ته سپکاوی وکړي، اول به ته هغه ته وایې چې له دې کاره توبه وکړه، په دې کافر شوې. که هغه دا کار نه کول ته کولی سې هغه ووژنې. دریم، من قتل دون دمه فهو شهید. څوک د خپل نفس مقابله کې مړ شي. یو څوک راځي تا وژني او ته غواړې له ځان نه دفاع وکړې، ته هغه مړ کړې، هغه فی النار په جهنم کې ده. او که هغه تا مړ کړي ته شهید یې. څلورم، من قتل دون اهله. څوک د خپل اهل د خپل عزت مقابله کې مړ شي. یو څوک د تا بیبي ښځه په زور درنه بوځي، د تا لور، د تا خور، د تا بل عزت چې هغه د تا ناموس وي، د تا اهل وي، دا په زور درنه بوځي، شرعي نکاح نه وي، په بدماشي باندې بوځي، ته به مقابله کوې. که تا هغه مړ کړو هو فی النار، او که ته مړ شوې ته به شهید یې. دا پنځه صورتونه هغه دي چې په دې کې مقاتله جایز ده. او په دې کې هغه اول قسم هغه له کافرانو سره ده. دا څلور قسمه مقاتلې دا ټول له مسلمانانو سره دي. دا آخري اقسام. نو عزتمندو بعضې خلک نن سبا وایي دا مسلمانان خپل ملک سره مړه کوي، دا کوي دا کوي. نو دا اسې خپله سې په جهاد کې برخه نه لري، خپله سې الله تعالی دی له دې فریضې له دې وجیبې نه بې برخې کړی ده. بیا غواړي په آیتونو په احادیثو کې غلط تعویل وکړي. یو آیت وایي بل نه وایي، یو حدیث وایي بل نه وایي. هغه شرعي کوم تحقیق سې پکار ده، کوم چې د صحابه و د سلفو طریقه ده، کوم تحقیق سې پکار ده، په هغې طریقه یې نه کوي. خلکو ته دا ښه ایز ده زه خو دونه لوی بزرګ یم، زه خو بېګناه مسلمانان نه مړه کوم. ته بزرګ نه یې، تا د الله تعالی یو فریضه پرېښودلې ده. داسې د امریکایانو مقابل کې جنګ روان و، ته چېرته وې؟ په هغه وخت کې خو تا فتوا ورنه کړه چې دا د مسلمانو د کافر منځ کې جګړه ده. ته خو په هغه وخت کې هم په غار نه نیوتلی وې، اوس را پیدا شولې. نو دا یو څو خبرې وې تاسې حضور کې وکړې. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. که څه زیادت و نقصان شوی الله تعالی دې معافي وکړي. استغفر الله تعالی الذي هو قادر على كل شيء. یا الله ته دا بیان خپل حضور کې قبول و منظور کړي. که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي. په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي، د خیر او د برکت بارانونه وکړي.